السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، تاسې پوهیږئ چې زه ولې دغه اوسنۍ فته ټیپوم؟ ځکه دا خبره د هیچا څخه پټه نه ده. موږ ټول وینو او ګورو چې د دنیا خلق هر یو په خپل کار کې سرګردانه دی. تجارت، نوکری، د نس فکر او دنیوي کشالۍ د لږ وخت دپاره هم د بزرګانو، نیکانو او عالمانو وناستې ته نه پرېږدي، او نه د چا دونه وس رسیږي چې د دینی مدرسو د تعلیم او تبلیغ په درسو کې یا د عالمانو د وعظ او نصیحت په مجلسو کې ګډون وکړي. د یوه طرفه د علم سره محبت نسته، او د بله طرفه د ټولې ورځې د ستړیا په خاطر د علمي او تحقیقي بحثو او غټو تاریخي کتابو د کتلو او ویلو، په هغو د عمل کولو او د الله عز وجل و طرف ته د مخ اړولو موقع چاته په لاس نه ورځي. د مکتبو او فاکولتو شاګردان، د سرکاري دفترو موظفین او مامورین د خپل آزاد ماحول او رنگین معاشره په رنگ سوي دي. صرف د ذهني عیاشي او خوند اخیستلو دپاره بیهوده قصې او مجلې، ډیر ضرري او د خطرو ډک کتابونه یا رسالې په خوند او مزه سره مطالعه کوي، چې په حقیقت کې دغه خلق یوازې د خپل ځان نه بلکې د ټوله قوم او ملت د تباهی او بربادی مسئوله دي. د یوه طرفه د آزاد او شهواني خیالاتو، د بې حیایي او بېدینۍ څخه ډک کتابونه هره ورځ په ډیر شمیر سره چاپیږي، په زور او شور سره نشریږي. د بله طرفه د هغو په مقابله کې د بدۍ د مخنیوي او د نیکیو د خپرولو کار د میږي په ګام سره روان دی، ځکه چې زموږ علمي او تحقیقي مرکزونه، د مطالعې او خپرونو ادارې، د تعلیم او تربیې ځایونه، حتی د تعلیمي نصاب شعبې په داسې کارو مشغوله دي چې هلته د باطن په اصلاح، د عبادت په ذوق، د عمل په شوق، د الله عز وجل د رضا، د ژوند په فکر، د آخرت په ذکر، د اخلاقو په سمولو، د همت پر زیاتوالي هیڅ نظر نسته. حال دا چې اصلا دغه خبرې د تعلیم مقصد او د شریعت روح بلل کیږي. نو ځکه عام خلق، حتی د دنیوي علومو پوهان د خپل رب او دین د عظمت او حکمت څخه بې خبره دي، او د اسلامي احکامو په متعلق قسم قسم افکار او تشویشات ورته پیدا کیږي. خاصتا هغه خلق چې په کفري ملکو کې د یهودو او نصاراو د معاشرت تر تاثیر لاندې ژوند کوي، خپل رب، خپل دین او خپل آخرت ځینې هیر دي. او نن ورځ د ډیرو مسلمانانو د زړو څخه د الله عز وجل بیره وتلې ده، او د بیرې په عوض کې یې بې ځایه امیدو په زړو کې ځای نیولی دی، چې دا عینا غفلت دی. دا خو پرېږده چې دوی په خپله په دغه امیدو ځان خطا باسي، بلکې نور بې خبره ځوانان او نوی نسل هم په دغه بې پروا ژوند او خطا ایستونکو خبرو پر ګناهو دلاوره کوي. راسئ چې فته واورو او بیا به د واقعي مسلمانانو او دغه مغروره ډلې، خطاوتلې ډلې په فرق پوه سو، او په همدغه مناسبت به د دغې فتې نوم د الله عز وجل څخه بیره کښیږدو. ورونو، نن ورځ ډیر داسې خلق سته چې د ګناهو او معاصیو په کولو کې ډیر دلاوره او بې پروا وي، د فرائضو او واجباتو په ادا کولو کې کهاله او تنبل وي. کم وخت چې یوه کبیره ګناه وکړي، داسې ورته معلومیږي لکه یو مچ چې پر پزه کښېنستی او فقط د لاس په اشاره سره یې په هوا کوي. دغه خپله لو ګناه ډیره سپکه ور معلومیږي. کې لمونځ پرېښاوه وخاندي،
کې یو حرام کار وکړي په خوشحاله او بې پروا وي، که د واجباتو په ادا کولو کې غفلت ځینې کیږي لکه هیڅ بد کار چې یې نه وي کړی، مګر که د حکومت د مقرراتو څخه یو مخالف کار ځینې پیښ سو، د دفتر یا فابریکې د امیر د امر څخه مخالفت وکړي او یا یې د یو بل داسې چا د امر څخه مخالفت وکړي چې وده ته یو تکلیف ورکولای سي، دلته نو خبره ډیره درنه او بیره یې ډیره زیاته وي. که چیرې بیا پرده د یو بشر د طرفه د کمې جزا امر صادر سي، دلته نو د بیرې او خفګان څخه د شپې خوب نه ورځي، مګر که دغه سړی د الله عز وجل په عذاب سره وبېرول سي هیڅ پروا یې نه کیږي. ستا د چپولو دپاره په جواب کې درته وایي الله غفور او رحیم دی. دا ولې؟ ځکه د دغه انسان زړه د الله عز وجل د بیرې څخه خالی دی، د الله عز وجل څخه نه بیریږي. ورونو، هغه شی چې نن ورځ د ډیرو خلقو د زړو څخه وتلی او استسوی دی هغه د الله عز وجل څخه بیره ده، الخوف من الله جل جلاله. ته به وینې چې دی حرام کار وکي او بیا په ډیره بې پروایي وایي استغفر الله یا وایي الله غفور او رحیم دی، نه د ده زړه پښیمانه وي او نه سترګه اوښکتوی وي او نه دننه په زړه کې د الله عز وجل څخه بیره وي. دا ولې؟ ځکه دی د الله عز وجل څخه نه بیریږي. الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندگانو صفت کوي او د سورة النور په 66 او 37 نمبر آیاتو کې فرمایي فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. یعنی په هغه کورو کې، ورونو د کورو څخه مقصد مساجد یا مسجدونه دي، نو په هغه کورو کې چې الله عز وجل حکم کړی دی چې لوړ دې کړل سي، یعنی پاکی او تعظیم دې وکړل سي، او په دغه کورو کې د الله عز وجل نوم یادیږي، او په دغه کورو کې لمونځ کوونکي سهار او ماښام د الله دپاره تسبیح وایي. نو بیا رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. په دغه کورو کې داسې خلق دي چې تجارت، خرید او فروش دوی د الله عز وجل د ذکر او یاد څخه نه غافلوي، د لمانځه د ادا کولو، د زکات د ورکولو څخه په دنیوي مشغولتیا نه مصروفه کیږي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې دغه خلق ولی په مساجدو کې ناست تحلیل او تکبیر وایي، لمنځونه ادا کوي، زکات او خیراتونه ورکوي؟ د دې پوښتنې جواب الله عز وجل فرمایي یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ځکه دوی د هغې ورځې څخه بیریږي چې په هغه ورځ کې به زړونه او سترګې د ډیرې بیرې په سبب مضطرب او ناقراره وي. چې د دغه مبارکو آیاتو د ترجمې خلاصه داسې بیانولی سو. الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندگانو صفت کوي او فرمایي په مساجدو کې عبادت کوونکي بندگان ناست دي، سهار او ماښام د خپل رب تسبیح وایي، د دنیا کاروبار او نفسانی خواهشات یې نه د تسبیح ویلو څخه، نه د لمانځه د ادا کولو څخه، نه د زکات ورکولو څخه منع کوي، او پر دغه ټولو ښو کارو سربیره بیا هم د هغې ورځې څخه بیریږي چې په هغه ورځ کې به سترګې او زړونه مضطرب او وارخطا وي، چې دا د قیامت ورځ ده. خو متاسفانه موږ چې نه مطاعت او عبادت کړی دي، نه مو د ګناهو او معاصیو څخه مخ ګرځولی دي، بیا هم پوره دلاوره او بې پروایو. ورونو، یو وخت مې و یو چاته د یو ناجایزه کار تر کولو وروسته د قبر او آخرت د عذاب خبرې شروع کړې، خو ده د پوره خبرو تر اورېدلو د مخه ویل وروره دا شیان د کفارو دپاره دي، زموږ مسلمانانو دپاره هیڅ نسته، الله غفور او رحیم دی. سبحان الله. موږ دغه کژو افکارو او شیطانی غرور د خپل دین لرې کړي یو، که نه تاسې د سلف صالح و ژوند او بیرې ته وګورئ. امام احمد رحمه الله د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي،
وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ یوه باغ ته ورننوتی. ویلې ده چې یو مرغه د یوې درختې په سایه کې ناست دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غم او حسرت یو اوږد سوړ تر خوله راویستی او بیا یې وویل څونه بختور او د ښه نصیب خاوند یې ای مرغه، د درختې څخه خوراک کوې او د درختې په سایه کې ژوند کوې او بیا مرې، خو حساب نه در سره کیږي. کشکې ابوبکر هم ستا په مثل سره وای، یعنی پس له مرګه حساب نور سره کېدلی. ورونو، دا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی سره پس له رسول الله تر ټول امت ښه او بهتر دی، او دا یې د قیامت د ورځې او حساب څخه بیره وه. همدارنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یوه ورځ په یو مجلس کې ناست و. د مجلس د حاضرینو څخه یو نفر وویل زما دا نه ده خوښه چې د اصحاب الیمین څخه سم، بلکې زه غواړم چې د مقربینو څخه سم، ځکه مقربین تر اصحاب الیمین په درجه کې لوړ دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جلیل القدر صحابي او د لوړې درجې د اصحابو څخه دی، وویل زه بیا وایم دلته په دې مجلس کې یو سړی دی چې مقصد یې خپل ځان و. دلته په دې مجلس کې یو سړی دی دا یې خوښه ده چې مړ سوی وای بیا نه را ژوندی کېدلی، یعنی زما دا خوښه ده چې کوم وخت مړ سم بیا د حساب دپاره نه سم را ژوندی، او دا مې خوښه ده چې زه یوه درخته وای او بیا د نورو درختو پر قسم وچه سوی او هلاک سوی وای، او د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور د حساب دپاره نه را ژوندی کېدلی. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ورونو، د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې د هغې په یادولو به زموږ سلف صالح یعنی پخوانیو ښو خلقو به ژړل، او کم وخت چې به یوه د دغه ښو خلقو څخه د خوب اراده وکړه د دغه ورځې د بیرې څخه به خوب نه ورتلی. الله عز وجل د دغو خلقو حال بیانوي او د سورة سجده په 14 نمبر آیات کې فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی د دوی بغلونه د خوب د بستره لرې کیږي او دوی په داسې حال کې خپل رب ته دعا کوي چې د قهر څخه یې بیریږي او د رحمت یې امید لري. خوفا وطمعا، بیره د قیامت د ورځې د حساب څخه او طمع د الله عز وجل د رحمت. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې د هغې ورځې په یادولو به زموږ سلف صالح ژړل. ځینې پخوانیو خلقو لیکلي دي چې موږ د حسن بصري او عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنهما په مثل بیره په هیڅ چا کې نه دلیدلې. دونه ډېر بیرېدل لکه اور چې فقط د دوی دپاره پیدا سوی وي. بیره یې دونه ډېره وه لکه دوژخ چې فقط د دغو دوو تنو دپاره جوړ سوی وي. یو ښه سړي د مخه تر مرګ ډېر شدید ژړل. مور چې د ده ژړا ولیدل هغې هم ورسره ژړل. سړي ویل مور ولې ژاړې؟ ښځې ویل زویه ستا د ژړا په سبب در سره ژاړم. سړي ویل مګر زه خو د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور کې د درېدلو د بیرې ژاړم. بلکې ځینې ښه او صالح خلق لکه سفیان او داسې نور کم وخت چې به د دوی په حضور کې د مرګ او قیامت بیان وسو د ډېرې بیرې څخه بیا حیا دې وي د بولو په عوض کې وینې بهېدې. مګر ای مسلمان ورونو، موږ ته څه پیښه ده؟ زموږ څخه یو نفر حرام کارونه کوي، په بدو فعلو اخته وي، ځینې بیا هغه لوی لوی ګناهونه کوي، خو خبره ډېره سپکه ورته معلومیږي لکه هیڅ چې نه وي کړي. دا ولې؟ ځکه د ده په زړه د الله عز وجل بیره نه ده ننوتلې. مسلمان وروره، په هفته کې 3-4 واره د سهار لمونځ در څخه پاته کیږي، ساز او موسیقي ته غوږ نیسې، ګای ګای غیبت هم کوي او داسې نور ګناهونه در څخه پیښیږي، خو د دغه ټولو خرابیو په اخر کې وایه زما رب غفور او رحیم دی. بیا هم واوره د سلف صالح احوال واوره چې د الله عز وجل څخه څونه بیرېدل. حسن بصري رحمه الله وایي اورېدلي مې دي، راته ویل سوي دي، روایت راته کړه سوی دی چې هلته په قیامت کې یو سړی پس له 1000 کلو د اور څخه را ایستل کیږي،
یعنی یو سړی 1000 کاله په اور کې تیر کی او بیا د اور څخه راویستل سي. نو حسن بصری رحمه الله به ویل زما دا خوښه ده چې زه دغه سړی یم، یعنی خپل حال او ګناهو ته چې ګورم په عوض د دې چې همیشه په اور کې پاته کېږم، دا مې خوښه ده چې فقط 1000 کاله په اور کې تیر کم او بیا راویستل سم. دا د صالحه بندگانو بیره وه. مګر زموږ او ستاسې څخه یو څوک چې اقلا 5 لمونځونه یې هم په مسجد کې نه وي څنګه د خپل ځان ضمانت کولی سي؟ حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د مسجد لمونځ بېله منافقه بل چا نه پرېښاوه. د سهار والمانځه ته به منافق نه حاضرېدی او هغه کسان چې 15 سره لمنځونه یې په جماعت ادا کول هغه به هم پر خپل ځان د نفاق څخه بیرېدل. مسلمان ورونو، ایا زموږ او ستاسې په زړو کې هم دونه بیره سته چې پر موږ لازم حقوق ټوله ادا کو او د شپې لمونځ وکړو او بیا هم د الله عز وجل څخه وبیریږو؟ عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي هره شپه چې به تیره سوه په سهار کې به اول د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها و کور ته د سلام او خبر اخیستلو دپاره ورتلم. یعنی زما دا عادت و چې هر سهار تر لمانځه وروسته اول هغه کور چې زه به د سلام او خبر اخیستلو دپاره ورتلم هغه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کور و. تاسې ته معلومه ده چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما خاله وه. عروه ابن زبیر د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه کشر ورور دی. نو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي یوه ورځ د عایشې رضی الله تعالی عنها و کور ته د سلام دپاره ورغلم. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ولاړه وه، لمونځ یې کاوه او ژړل یې، او په دغه ژړا کې د الله عز وجل دا قول وایه فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورته ودرېدم او دا رضی الله تعالی عنها دغه آیات په تکرار سره وایي او ژاړي. دوهم، درېیم، څلورم، پنځم او څو واره نور یې تکرار کوي او ژاړي. ما د ځان سره وویل چې زه به ولاړ سم او هغه خپل پلانی کار به وکم، بیا به ورته راسم. غواړي چې فقط د حال پوښتنه یې وکړي. نو وایي ولاړم، هغه خپل کار می اجرا کوي او پس له څه وخته بیا ورغلم. ومې لیدل چې دا رضی الله تعالی عنها پر هغه لمانځه ولاړه ده او هغه آیات په هغه شوق او ذوق په هغه سوز او ګداز په ژړا ژړا وایي رضی الله تعالی و ارضاها. دا څوک وه؟ صدیقه بنت صدیق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ام المؤمنین، هغه چې په قرآن مجید کې د دې د عفت او پاکۍ په باره کې آیاتونه نازل سوي دي او د قیامت تر ورځې به تلاوت کیږي. نو ای هغه څوکه چې همیشه په لهو او عبث مشغول یې او بیا د الله عز وجل د رحمت امیدواره یې، په هفته کې دې څو واره په لمانځه کې ژړلي دي، د قرآن مجید تلاوت څو واره ژړولی یې، په هفته کې دې یو وار د الله عز وجل د بیرې یا شوقه ژړلي دي، یو وخت دې په دغسې حضور او خشوع سره لمونځ ادا کړی دی. محترمو اوریدونکو، ډېر صالح خلق داسې وه چې شپه به په ژړا او لمانځه تېره کړه او په سهار کې به د خپل رب څخه پر خپل قصور او کوتاهۍ عفو او بخښنه غوښته. الله عز وجل د سورة الذاریات په 18 او 18 نمبر آیاتو کې فرمایي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یعنی دوی به د شپې لږ بېدېدل، د شپې ډېره حصه به په عبادت تېرول او په سهار کې به د خپل رب څخه د مغفرت غوښتنه کول. د شپې ډېره حصه به د الله عز وجل په عبادت تېره کړه او د شپې په آخر کې د سهار په وخت کې به د خپل قصور بخښنه غوښته او ویل به الهي ستا د معبودیت حق نسو ادا کولی، هغه قصور او کوتاهۍ چې زموږ څخه واقع سوي دي په خپله مهرباني او مرحمت یې را معاف که. د عبادت په ډېروالي نه مغروره کېدل، بلکې څونه چې به په عبودیت کې ترقي کول په هغه اندازه به خوف او بیره زیاتېدل. وبالاسحار هم یستغفرون. ایا ته پوهېږې چې په څه سبب او د څه شي څخه به بخښنه غوښته؟
پر خپل هغه قصور او کوتاهۍ بې بخښنه غوښته چې د شپې په لمانځه او عبادت کې ځینې پېښ سوي وه. دا استغفار یې په دې سبب نه و چې د سهار د لمانځه دپاره یې امادګي نه درلوده، یا دا چې په شپه کې ګناهونه ځینې پېښ سوي وه، یا دا چې شپه یې په فلمو او سازو تېره کړې وه. یا والله ټوله شپه به په عبادت او لمانځه تېره کړه او په سهار کې بې عفوه او بخښنه غوښته. الله عز وجل د سورة المؤمنون په 80 نمبر آیات کې فرمایي: والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. یعنی هغه کسان چې ورکړه کوي، زکاتونه او خیراتونه ورکوي، حال دا چې د دوی زړونه بیریدونکي وي، بېشکه چې دوی خپل رب ته ورتلونکي دي. ورونو، الله عز وجل په دغه آیات شریف کې د هغه مسلمانانو حال بیانوي چې د خپل مال څخه زکاتونه، خیراتونه او صدقې ورکوي، او پر دغه صالحه اعمالو سربیره د دوی زړونه په بیره او پریشانۍ کې وي چې آیا دغه عمل به مقبول سي که یا. ورونو، دلته به یو څوک دا فکر کوي چې شاید دا خلک غله، خماربازه، شرابخواره یا زناکاره وي چې د خیرات او صدقو پر ورکولو سربیره بیا هم بیریږي، لکه څرنګه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم د دغه آیات په ترجمه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه پوښتنه وکړه او ویل: یا رسول الله، آیا دغه کسان هغه څوک دي چې غلا کوي، زنا کوي، شراب څښي؟ نو د الله عز وجل څخه بیریږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لا یا ابنة الصدیق، بلکې دوی هغه کسان دي چې لمنځونه کوي، روژې نیسي، صدقې او خیراتونه ورکوي، او بیا هم بیریږي چې د دوی څخه به قبول نسي. حدیث یعنی د دوی بیره دا ده چې په ورځ د قیامت به راسي او د دوی دغه صالح اعمال به هباء منثورا وي، پاشل سوی ګرځ یا وړي، یعنی عبث او بېهوده به وي. دوی به وایي: یا رب، زما لمنځونه، زما روژې، زما خیراتونه، زما حجونه او عمرې، خو الله عز وجل به دغه د دوی اعمال هباء منثورا، عبث او بېهوده ګرځولي وي. تاسې پوهیږئ چې ولې دغه اعمال عبث او بېهوده ګرځي؟ ځکه هلته نور داسې اعمال سته چې دغه ښه عملونه عبث او بېهوده ګرځوي. ته دا فکر مه کوه چې یو ښه عمل وکې بس نو خبره خلاصه سوه. یا والله مشکل او پوره مشکل دا دی چې دغه خپل ښه عمل تر هغه وخته وساتې چې د الله عز وجل سره ملاقات کېږي. آیا تا ته دا نه ده معلومه چې هلته نور داسې اعمال سته چې په هغو سره دې دغه ښه عمل محوه کېږي؟ چې د هغو د جملې څخه یو دا دی چې د الله عز وجل د محرماتو مرتکب سي، د خپل رب تر سرو اشارو تیر سي، د کم کار څخه چې منع سوی یې هغه وکې. مثلا کم وخت چې په خپل کور یا خپل کوټه یا خپل موټر کې یوازې سي او یا خارجي ملکو ته په سفر ولاړ سي، او بیا نو د الله عز وجل د طرفه منع سوي او حرام کارونه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: دغه نافرمانی ستا ښه عملونه عبثوي، ستا لمونځ، ستا روژه، ستا صدقه، ستا حج او ټوله نیکۍ په دغه ناروا اعمالو سره عبث او بېهوده ګرځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نصاراو یو راهب ولیدی. ورونو، راهب د نصاراو و هغه عابد ته ویل کیږي چې د دنیا سره علاقه قطعه کړې وي او ټول عمر په عبادت سره تیروي، خو د دوی دغه عبادت پر ضلال، گمراهی او باطله طریقه وي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو راهب ولیدی چې پر شکل او چهره یې د عبادت علامې ښکاره وې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل. یو چا ورته وویل: یا امیر المؤمنین، ولې ژاړې؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل: د الله عز وجل هغه قول را په یاد سو چې فرمایي: عامله ناصبه تصلى نارا حامیه. یعنی څونه ډېر خلق دي چې په دې دنیا کې کوښښونه کوي، زحمتونه او تکلیفونه وړي، تر داسې اندازې چې ستړي او ستومانه سي،
خو د آخرت په ورځ و ډېر ګرم اور ته ورننوځي. خسرت دنیا والآخره سوه. یوه ورځ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و یو چاته یو درهم په صدقه کې ورکړي. د ده زوی ورته وویل تقبل الله منک یا ابي، ای پلاره الله دې دغه صدقه در څخه قبوله کړي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ای زویه، که زه پوه سم چې الله عز وجل زما څخه یوه سجده قبله کړې ده یا یې د یوه درهم صدقه را څخه قبوله کړې ده، نو تر مرګ هیڅ شی نه دی راته خوښ. یعنی که زه پوه سم چې الله عز وجل زما څخه د یوه درهم صدقه قبوله کړه یا یې یوه سجده را څخه قبوله کړه، په دغه وخت کې مې مرګ تر هر څه خوښ دی. یعنی په دې خوښ یم چې په دغه وخت کې د الله عز وجل و حضور ته ورسم. حسن بصري رحمه الله وایي مؤمن ښه عمل او بیره سره یو ځای کوي، او کافر بد کارونه او امان سره یو ځای کوي. ویل کیږي چې ابراهیم ابن ادهم رحمه الله غوښته چې حمام ته ورسي، خو حمامي ورته وویل پیسې راکه بیا ننوځه. ابراهیم رحمه الله وژړل او وی ویل کم وخت چې د شیطان و کور ته بې له اجورې یا پیسې اجازه نه راکول کیږي، نو د انبیا او صدیقین و کور ته به څنګه بې توشې او ښه عمله پرېښول سم چې مقصد یې جنت و. نو ورونو تاسې فکر وکئ، نن ورځ د شیطان کور او د فسق او فساد و ځای ته چې سینما ده بې له پیسو نسې ورتلای، و جنت ته چې د الله عز وجل د بې مثله نعمتو ډک دی، د انبیا صدیقینو او شهداو ځای دی، بې ښه عمله ورتلای سې؟ شیطان دې په دغه خطا باسي چې الله غفور او رحیم دی او خپل کارونه در باندې کوي. د الله بندگانو باید د خپلو ځانو سره صادقه واوسو. اول به موږ خپل عملونه او بیا د هغه صادقه او مخلصه بندگانو عملونه په ترازو کې سره کښیږدو. خپل عبادتونه او د هغو عبادتونه به د عدل په ترازو سره قیاس کو، او بیا به د الله عز وجل څخه زموږ بیره او د هغو بیره سره وتلو چې څوک د الله عز وجل څخه ډیر بیریږي. الله عز وجل د سورت آل عمران په 115 نمبر آیات کې فرمایي وخافوني ان کنتم مؤمنین، یعنی که تاسې مؤمنان یاست زما څخه وبیریږئ. مالک ابن دینار رحمه الله به ټوله شپه په ژړا ژړا لمونځ کاوه، او بیا بیا تر لمانځه وروسته خپله ږیره نیولې وه او په ژړا سره بیا ویل، په حنین، په زګیروي، په عجز، په عاجزي سره بیا ویل یا رب یا رب، تا ته د جنت او اور اوسېدونکي در معلوم دي، زه نه پوهېږم چې مالک به په کوم ځای کې وي. ورونو ټوله شپه به یې لمونځ کاوه، بیا به یې ږیره نیولې وه او ژړل به دغه به ویل چې مالک به په جنت کې وي که په اور کې. دغه د عمل د الله عز وجل د هغه قول سره مطابق او برابر وو کم چې د سورة سجده په 14 نمبر آیات کې فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی د دوی بغلونه د خوب د بستر څخه لرې کیږي او دوی په داسې حال کې خپل رب ته دعا کوي، خپل رب بولي چې د قهر څخه یې بیریږي او د رحمت یې امید لري. دا خلق ولې داسې وه؟ ځکه د الله عز وجل څخه بیریدل د هغه جل جلاله قهر او قدرت ور معلوم و، دوژخ او د هغه سخت عذابونه په یقین سره منلي وه. بالمقابل موږ چې شپه په ساز او فلمو تېروو بیا هم وایو جنت زموږ دی. دوژخ او د قبر عذابونه د کفارو دپاره دي. هغه ښه خلق مو هغه دي چې شپه په قصو، تجارتي بحثو او په خوب تېروي. د سهار لمونځ ګای په کور کې کړی، ګای په مسجد کې او ګای قضا سوی، خو جنت خامخا زموږ دی. سبحان الله. بیا هم د حسن بصري رحمه الله قول تکراروم چې وایي مؤمن ښه عمل او بیره سره یو ځای کوي او کافر بد کارونه او امان سره یو ځای کوي. تاسې د نن ورځې و ډیرو مسلمانانو ته وګورئ، درواغ، غلا، چم، خیانت، حرام خوړل، حقوق والدین، قتل ارحام، سود او ربا و حرام تکتل، حرام اوریدل څونه نشر دي. او بیا مساجدو ته وګورئ چې د لمونځ کوونکو څخه خالی ولاړ دي، ډېر لږ خلق ولمنځو ته حاضریږي.
او که بیا د دغه مسلمانانو څخه پوښتنه او بحث ورسره وکې، په جواب کې به واورې چې الله غفور او رحیم دی. دا ولې؟ ځکه دوی د رب عز وجل څخه نه بیریږي. وما قدر الله حق قدره. دا کم غفلت او بې خبري ده، دا کم ناپوهي او بې پروایي ده. الله عز وجل موږ ته په خپل کلام قرآن مجید کې د سورت قاف په ډیرو آیاتو کې د قیامت د ورځې حالات او عذابونه بیانوي او په هغو مو خبروي چې د هغې جملې څخه د دغه غافله او بې پروا انسانانو په لطفا فتا واړوه. الله عز وجل موږ ته په خپل کلام قرآن مجید کې د سورت قاف په ډیرو آیاتو کې د قیامت د ورځې حالات بیانوي او په هغو مو خبروي چې د هغې جملې څخه د دغه غافله او بې پروا انسانانو په باره کې فرمایي. کم وخت چې دغه غافله خلق د خپل رب عز وجل په حضور کې ودرېږي، نو به دوی ته وویل سي چې تاسې د دنیا په خوندورو شیانو مشغول واست او د دې ورځې څخه بې پروا او غافله واست، او ستاسې سترګې د خواهشاتو او شهواتو تاریکو پردو در پټې کړې وې. هغه ښوونې چې پیغمبرانو، علماو او واعظانو درته کولې، هغو ته مو هیڅ فکر نه کاوه. نن هغه پرده ستاسې د سترګو څخه لرې کوو، ستاسې دید او لیدنه ډېر زیات در زیاتوو تر څو ښه وګورئ او ووینئ کومې خبرې چې تاسې ته کېدلې صحیح وې که غلطې، ثابته وه او ثابته سوه چې هغه ټوله خبرې رښتیا وې. ورونو، دا د سورت قاف د 22 نمبر آیات ترجمه وه، هغه چې رب العزت فرمایي: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یعنی په تحقیق سره ته په دنیا کې د دغې ورځې د عذاب څخه په غفلت او بې خبري کې وې، نو موږ ستا څخه هغه د غفلت پرده ایسته کړه، نو ستا سترګې نن ډېرې تیزې دي، خپل ټول اعمال په وینې. ای د الله عاجزه بنده، د خپل رب او خپل ځان سره صادقه اوسه. د مخه تر هغه چې حساب در سره کیږي د ځان سره حساب وکړه. و هغو کسانو ته مه ګوره چې ستا پر شاوخوا دي، ټولنې او جامعې ته مه ګوره چې څه کوي، د خلقو بدو عاداتو او رواجو ته مه ګوره، ځکه نن ورځ اکثره خلق په غفلت، بې خبري او بې پروایي کې دي. داسې ورځ باید پر تا نسي تیره چې ته مخ او شاته ونه ګورې. د مخه تر دې چې حساب در سره کیږي د ځان سره حساب وکړه. الله عز وجل د سورة الحشر په 18 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. یعنی ای مؤمنانو، د الله عز وجل څخه وبېرېږئ او باید هر څوک و هغه شي ته وګوري چې د سبا دپاره یې لیږلی دی، او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. بېشکه چې الله عز وجل په هغه عملو چې تاسې کوئ ښه خبر دی. ورونو، په تلاوت سوي آیات شریف کې مؤمنان په دې سره امر کړه سوي دي چې د ګناهو د پرېښولو په سبب ځان د الله عز وجل د عذاب څخه وساتي او خپلو ځانو ته د سبا دپاره د ښو عملو او عبادتو ذخیره برابره کړي. فرمایي: فکر وکړئ، وګورئ چې د قیامت د لوی ورځې دپاره مو څه شي ذخیره کړي دي او څه شي مو د مخه لیږلي دي چې تر مرګ وروسته مو په کار راسي. او فرمایي: ستاسې هیڅ کار د الله جل جلاله څخه نه دی پټ، نو ځکه د هغه الله څخه وبېرېږئ، ګناهونه پرېږدئ، د تقوا او پرهیزګارۍ لار ونیسئ. دا د الله عز وجل و خپلو مؤمنو بندګانو ته لارښوونه وه. محترمه وروره، الله عز وجل ستا په هغه شپه خبر دی چې ته د خپل ژوند څخه په تنګ سوې او بیا دې وژړل او ودې ویل: استغفر الله، یا رب تا ته مې د خپلو ټولو ګناهو څخه توبه ده، الهي عهد او وعده در سره کوم چې بیا به ګناه ونه کم. الله عز وجل ستا په هغه لحظه خبر دی کوم چې و تا ته لوی مصیبت او تکلیف پیښ و.
تا د هغه تکلیف څخه د خلاصېدو هیڅ لار نسوای پیدا کولی، نو دې خپل رب ته نارې وهلې، یا رب یا رب ته مې د دې تکلیف او مصیبت څخه خلاص کې، او که د دې تکلیف څخه خلاص وم پلانې مقصد مې د سره سو، زه به داسې او داسې کوم. مسلمان وروره، دغسې حال ستا په ژوند کې یو وار نه دی پیښ شوی، بلکې په کراتو او مراتو تا د خپل رب سره وعدې کړي دي. نو څه سوې هغه ستا توبې او وعدې؟ څه سوې؟ ولې دې هغه وعدې هېرې کړې؟ الله عز وجل د سورة ابراهیم په 42 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. یعنی ای انسانه، ته پر الله عز وجل دا ګمان مکوه چې د ظالمانو د عمل او کړو وړو څخه بې خبره دی. نو هغه څه شي او څه سبب دی چې ته پر الله عز وجل دلاوره کړې؟ څه شي او څه سبب دی چې ته د الله عز وجل د عذابو څخه بې پروا کړې؟ ای د الله بنده، د خپل رب او خپل ځان سره صادقه اوسه، او د مخه تر دې چې الله عز وجل حساب در سره کوي، ته د خپل ځان سره حساب وکړه. او دا دې تا ته په یقین سره معلومه وي چې الله عز وجل د هغه چا د پاره چې ایمان یې راوړی وي او د ګناهو څخه توبه وکاږي او بیا عمل صالح او سمه لار اختیار کړي، غفار او بخښونکی دی. مسلمان وروره او خوري، ته به وایې چې ولې وبېرېږم او د څه شي څخه وبېرېږم؟ خو زه وایم ای د الله بنده، ستا په مخ کې ډېرې اوږدې او ډېرې سختې ورځې دي. که ته د هغه اوږدو او سختو ورځو دپاره آمادګي ونه لرې، نو به په ډېرو شدیدو او عظیمو دردو او غمو مبتلا سې. تر ټولو د مخه دې د مرګ او زکندن ورځ در په یاد که. یو چا د یو صالح او نیک بنده څخه د ده تر وفات د مخه د زکندن په وخت کې پوښتنه وکړه چې څه حال دې دی؟ هغه ویل لکه آسمان چې پر مځکه رالوېدلی وي او زه د هغو په مابین کې کښېکښل کېږم، او سامې لکه د ستنې تر سپم چې وځي. سبحان الله، دا یو صالح او ښه سړی و. او یو بل صالح سړي د زکندن په وخت کې ویل لکه ټول بدن چې می په ارو سره اره کیږي، او ځینو بیا ویل لکه د ژرګو اغزي درلودونکې شاخله چې می د پښو د ګوتو څخه بیا تر سره پورې راکشول کیږي. او ځینو بیا تر مرګ د مخه ژړل او ویل به نه یم خبر چې چیرې به وغورځول سم، یعنی جنت که دوژخ به می ځای وي. او ځینو به د مرګ په وخت کې ژړل. پوښتنه به ځینې وسوه چې ولې ژاړې؟ ده به ویل توشه مې لږ ده. هغه ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې د مرګ په وخت کې ژړل، پوښتنه ځینې وسوه چې څه شي دې ژړوي؟ ده رضی الله تعالی عنه ویل د توشې یا سفر خرڅ لږوالی او د سفر لرېوالی، ضعف د یقین او د پل صراط څخه په اور کې د لوېدلو بیره. ای د الله بنده، ستا په مخ کې بې له شکه او یقین سره داسې لحظه سته چې په قبر کې به یوازې کښېښول سې، چې هلته نه اشنا سته نه هم نشین. او بیا به دوی ملکې درته راسي، پوښتنه به در څخه کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ مسلمان وروره، آیا ته اوس د دغه خپل رب په نامه او ذکر بدېږې؟ د شپې چې د خوب بستر ته ځې خپل رب یادوې او د خپل رب د پاره د خوبه راویښېږې؟ آیا ته د خپل رب د پاره لمونځ کوې، روژه نیسې، رکوع او سجده ورته کوې؟ ستا څخه په قبر کې ملائکې پوښتنه کوي من ربک؟ غافل او بے خبره انسان ورته وایي ها نه یم خبر. ملائکې پوښتنه در څخه کوي ما دینک، دین دې څه شي دی؟ بیا هم غافل انسان وایي ها نه یم خبر. ملائکې ورته وایي د هغه چا په باره کې څه وایې چې و تاسې ته درلېږل سوی و، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. بیا هم غافل انسان وایي ها نه یم خبر. د الله عز وجل د طرفه امر وسی چې زما بنده درواغ وایي، د اور فرش ورته اوار کړي او د اور د طرفه یوه دروازه پر خلاصه کړي. ته فکر کوې چې دا اور او عذاب به د یوې 2 ورځو دپاره وي؟ تر کال یا 100 کلو پورې به وي؟ یا هیڅ کله داسې نه ده.
شاید دا عذاب د قیامت تر ورځې پورې وي. د اور فرش او د دوژخ د طرفه یوه دروازه چې د هغې دروازې څخه د دوژخ د شدید اور توش او زهرناکه ګرمي ورته را روانه وي. ای د الله بنده، بیا هم وایه چې ولې او د چه شي څخه وبېرېږم؟ زه دې وینم چې د پردیو نامحرمو ښځو پر لیدلو دلاوره یې، بازارو او مارکیټو ته د ښځو او محرماتو د لیدلو دپاره ځې. ته نه یې خبر چې ته د الله عز وجل په حضور کې درېږې؟ ستا رب به ستا د اعمالو پوښتنه در څخه کوي او درته وایي به ای زما بنده، هغه پلانۍ ګناه دې په یاد ده؟ ای زما بنده، هغه کارونه چې ما په امر کړي وې نه دي کول، او هغه کارونه چې ما ځینې منع کړي وې نه دي پرېښول. نو ای د الله بنده، که ته نن ورځ غافله او بې پروایې، خو یوه داسې ورځ به راسي چې ته به ووینې چې دوژخ او یا زره قیزې لري، او د هرې قیزې سره به او یا زره ملکې وي چې دغه اور به د محشر میدان ته راکشوي. آیا د دغې ورځې دپاره د آمادګي نیولې ده؟ دغه اور به بڅرکي غورځوي او هر بڅرکی به دونه وي لکه یو لوی قصر، هر بڅرکی به د یو لوی تعمیر پر اندازه وي. الله عز وجل د سورة المرسلات په 22 او 23 نمبر آیاتو کې فرمایي انها ترمی بشرر کالقصر کانه جمالة صفر، یعنی بېشکه هغه اور د دوژخ به داسې بڅرکي غورځوي چې هر یو به لکه لوړ او لوی قصر، او دا بڅرکي بیا داسې پرلپسې وي لکه هغه د تورو اوښانو قطار. مګر دغه اور په تاریکي تک تور دی، په ژوروالي ډېر ژور دی، حرارت او تیزوالی یې ډېر شدید دی. د دې دنیا تر اور او یا واره قوي او سوځونکی دی. ای هغه څوک چې فلم، تلویزیون او دوش چالانوي او هیڅ پروا دې نه کیږي. ای هغه څوک چې ښځو، فلمو او رقصو ته ګورې. ای هغه څوک چې ساز او موسیقي اورې. ته دې یوه ګوته د دې دنیا پر اور ونیسه چې آیا طاقت یې لرې؟ آیا د هغه اور طاقت به څنګه راوړې چې د دنیا تر اور او یا واره شدید او قوي دی؟ دلته یوه ګوته په اور کې نسې نیولی، څنګه به د هغه حال طاقت راوړې چې ټول بدن دې په هغه شدید اور کبابیږي. الله عز وجل د سورة المعارج په 15 نمبر او رستنیو آیاتو کې فرمایي کلا انها لظى، بېشکه دغه د دوژخ اور لمبې وهونکی دی، نزاعة للشوى، استونکی دی د پوستو. د شوا په معنا پوهیږي؟ شوا و هغه حالت ته ویل کیږي چې د ډېر حرارت او سوځېدلو په سبب غوښې د هډوکو څخه جلا سي. تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، دغه دوژخ به هغه څوک ځان ته رابولي چې د ایمان څخه یې مخ اړولی وي، حق ته یې شا ګرځولی وي، او هغه څوک به ځان ته رابولي چې مال یې ټول کړی وي او ساتلی یې وي. الهي حقوق نه ځینې ادا کوي. په حدیث شریف کې راغلی دي چې اول به دوژخ په ژبه سره غږ وکړي، وایي به الی یا کافر، الی یا منافق، الی یا جامع المال، یعنی ای کافره ما ته راسه، ای منافقه ما ته راسه، ای مال ټولونکې ما ته راسه. خو خلق به شاوخوا ځینې تښتي. څوک دی چې د داسې اور پر طرف به ورځي؟ بیا به د دوژخ څخه یوه اوږده غاړه راووځي، او دغه تښتېدونکي دوژخیان به یو یو ټولوي او خپل نسته به اچوي لکه چرګ چې دانه ټولوي. العیاذ بالله. ای د الله بنده، انسان په دغه اور کې وږی کیږي او تږی کیږي، نو چی شي خوري او چی شي چښي؟ د دوی د خوړلو او چښلو دپاره غساق، غسلین، حمیم، ضریع او نور د دوژخیانو خوراکونه ورکول کیږي. ته پوهیږې چې هغه نور چی شي دي؟ د دوژخیانو د زخمو نو او ژړې اوبه، او هغه اوبه چې د زناکارو ښځو او نورو د فرجو څخه د اور د حرارت په واسطه را بهیږي، او هغه چې د دوژخیانو د پوستو او زخمو څخه نوونه را بهیږي. ای د الله بنده، عمر یو دی. دوهم وار بیا ژوند نه درکول کیږي. دغه یوه فرصه لرې، مرګ ناببره درته راځي، او عزرائیل علیه السلام ستا د روح د قبضولو اجازه نه در څخه اخلي.
دغه دی وخت دی، هر څونه ښه چې کولای سې کوایه. عمر په میلو او بانډارو، په عبثیاتو او چټیاتو مه تېروه. د بدیو او بدو اعمالو څخه ځان وساته. کوم وخت چې د قیامت ورځ راسي بیا به وایې وا حسرتا، افسوس صد افسوس دی چې ما څنګه ژوند عبث او بے پروا په غفلت کې تیر کړ. الله عز وجل د سورة الزمر په 55 او 56 نمبر آیاتو کې فرمایي واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. یعنی متابعت وکړئ د هغه ډیر ښه حکم چې تاسې ته ستاسې د رب د طرفه نازل کړه سوی دی چې هغه قرآن مجید دی. یعنی په قرآنی هدایاتو د مخه تر دې عمل وکړئ چې ناببره تاسې ته عذاب راسي. حال دا چې تاسې به نه پوهیږئ چې دا عذاب د کومه طرفه راغلی. یعنی د عذاب تر راتګ د مخه په خپل مستقبل کې فکر وکړئ او د سمې لارې متابعت اختیار کړئ. ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. یعنی تاسې د قرآن مجید په عمل کولو د مخه تر دې تلوار او چابکي کوي چې یو نفس ووایي ارمان افسوس او پښیماني مې ده پر هغه چې د الله عز وجل په حق کې مې تقصیر او کوتاهي کړې ده او بېشکه چې زه د مسخره کوونکو څخه وم. دا خبرې به د قیامت په ورځ کفار او ګناهکاران کوي. دوی به وایي موږ په هوا او هوس، رسم او رواج، په دنیوي خوندو او مزو مشغول او اخته وو. د الله عز وجل د ذکر او یاد څخه غافل وو. دین، رسول او د آخرت عذابونه مسخرې راته معلومېدل. خو اوس د ډیر افسوس او ارمان ځای دی چې موږ د الله عز وجل په پیژندلو او د جل جلاله د اوامرو په منلو کې مو څونه غفلت او کوتاهي کړې ده چې د هغه په نتیجه کې نن د دغه سخت عذاب سره مخامخ یو. دا خبرې به د محشر پر میدان کفار او ګناهکاران کوي. دوی به د قیامت په ورځ ژاړي او د پښیمانۍ څخه به خپل لاسونه چیچي او وایي به کشکې مې د فلاني سره تعلق ناسته ولاړه او آشنایي نه وای، ځکه هغه زه ګمراه کړم او د سمې لارې څخه یې واړولم. حتی تر داسې اندازې چې کافر او گمراه خلق به وایي یا لیتنی کنتو ترابا، کشکې زه خاورې وای، هیڅکله پر دنیا یا په دنیا کې پیدا سوی نه وای، ځکه چې د دغه پیدایشت په سبب د حساب او کتاب په عذاب اخته سوم. او یادا چې هغسې خاورې پاته وای، د دغه حساب او کتاب لپاره نه وای را ژوندی سوی. ای د الله بنده، د خپل ځان او خپل رب سره صادقه اوسه. د دغه فتنې تر اورېدلو وروسته باید د خپل ځان سره حساب وکړې، خپل ښه او بد عملونه سره وتلې. شاید دا ستا په ژوند کې آخرنۍ فرصه وي، موږ نه یو خبر. شاید دا زما او ستا د ژوند آخره ورځ وي، ته نه یې خبر. شاید د نن ورځې لمر ستا په ژوند کې ونه لویږي او یا د سبا لمر نه در باندې راوخیږي. شاید پس له دغه لحظې څخه ته خپل اهل او کورنۍ ونه وینې. مرګ ناببره راځي او سا دې په یوه وار وځي. ملک الموت اجازه نه در څخه اخلي او ژوند دې د یوه وار دپاره دی. دوهم چانس او فرصه نه در کول کیږي او الله عز وجل نه خطاوځي او نه یې شی هېرېږي. محترم ورونو، د دغه بحث په آخر کې به هغه حدیث قدسي درته بیان کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل رب د طرفه بیانوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې رب العزت جل جلاله وفرمایل وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع امنين فاذا امنتني في الدنيا اخفيناه يوم القيامه واذا خافني في الدنيا آمنته یوم القیامه. یعنی زما په عزت او زما په جلال قسم وي چې زما پر بنده به دوی بیرې جمع او یو ځای نکم او نه به دوه امنه پر جمع او یو ځای کم. کم څوک چې زما څخه په دې دنیا کې په امان وي نه را څخه بیریږي، هغه به د قیامت په ورځ وبیروم، او که زما څخه په دې دنیا کې بیریدی په قیامت کې به هغه په امان کم، بېغمه او بې بیرې به کم. نورونو، هر څوک د آخرت د ورځې امن او اطمینان غواړي په دې دنیا کې دی د الله عز وجل څخه وبیریږي، د الله عز وجل اوامر دې پر ځای کوي او د منع سوو کارو او شیانو څخه دې لرې ګرځي. د نن ورځې رواجو او خلقو ته دې نه ګوري. هو،
دا صحیح ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو د وخت څخه بیا تر اوسه ډیر وخت تیر شوی دی. په خلقو او د خلقو په عاداتو کې فرق راغلی دی چې دغه فرق په سبب موږ وینو چې د نن ورځې مسلمانان په کم ذلت او پریشانیو مبتلا او اخته دي. مګر په حقیقت کې دین هغه دین دی، په دین کې هیڅ فرق نه راغلی دی او نه راتلای شي. که بیا هم موږ مسلمانان د هغه دین متابعت وکړو، بیا به هم د شرق او غرب امیران موږ یو، لکه دا کار چې د تاریخ په اوږدو کې په اثبات رسېدلی دی. محترم ورونو، حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوب نه کاوه، ځکه د خوب د پاره وخت نه درلودی. نو خود په مجلس کې به ناست و، پریشانی به یوړي. یو چا ورته وویل یا امیر المؤمنین ایا ته نه بیدېږې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل څنګه بیدسم؟ که د ورځې بیدسم د خلقو حقوق مې ضایع کړه، او که د شپې بیدسم هغه الهي برخه مې د لاسه وځي. نو ای مسلمان وروره، تر څو به په ښه عمل کې ځنډ کوې او خواهشاتو ته د رسېدو په امید شپې تېروې؟ ایا دغه د ژوند په مهلت خطا وتلی یې؟ او که د مرګ ناګهاني هجوم هیر دی؟ کم چې ستا څخه زیږېدلي دي هغه د خاورو دپاره دي، کم باغونه او تعمیرونه چې تا آباد کړي دي هغه د خرابېدو دپاره دي، کم مال چې تا جمع کړی دی هغه د تلو او پاتې کېدو دپاره دی، کم عمل چې تا کړی دی هغه ستا په عملنامه کې لیکلی دی چې د حساب په ورځ به ټوله و تا ته کښېښول سي. مسلمان وروره، د دې دنیا څخه تګ او سفر موږ ته لیکل سوی دی، پر موږ لازم او حتمی دی. که خوښ یو که ناخوښ خامخا به ځینې ځو. نو موږ ولې په داسې کور کې استوګنه غواړو چې کلونه مو رباطونه دي، میاشتې مو منزلونه دي، ورځې مو کیلومترونه دي، ساکښل مو ګامونه دي، او د دې لارې غله مو ګناهونه دي. د دې سفر ګټه مو جنت دی او تاوان مو دوژخ دی. موږ داسې پیدا سوي یو چې باید 6 سفره وکړو تر څو چې اصلي قرارګاه ته ورسېږو. اول سفر مو د خاورې څخه و انسانیت ته و، دوهم سفر مو د پلار د ملا څخه د مور و رحم ته و، دریم سفر مو د مور د رحم څخه د مځکې و مخ ته و، څلرم سفر مو د مځکې د مخ څخه و قبر ته دی، پنځم سفر مو د قبر څخه د حساب او کتاب و میدان ته دی، او شپږم سفر مو د حساب او کتاب د میدان څخه د ابدي استوګنې و ځای ته دی چې یا به جنت وي یا اور، العیاذ بالله. او اوس موږ او تاسې د دغه سفرو نیمه لار وهلې ده او نیمه راته پاته ده. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو د لویو علماو څخه دی، د دغه سعید ابن جبیر څخه پوښتنه وسوه چې د الله عز وجل څخه بیره څه شي ده؟ د رضی الله تعالی عنه ویل بیره و دې ته ویل کیږي چې د الله عز وجل څخه دونه وبیریږي چې د هغه بیره ستا او ستا د ګناهو په مابین کې ودرېږي، یعنی تا د ګناه وکولو ته نه پرېږدي. یو چا د ذکر پوښتنه ځینې وکړه چې ذکر څه شي دی؟ سعید رضی الله تعالی عنه ویل ذکر د الله عز وجل اطاعت او فرمان برداری ده. هر هغه څوک چې د الله عز وجل اطاعت کوي او د هغه جل جلاله پر لار مستقیم رهي وي هغه ذاکر دی او د الله عز وجل ذکر یې وکړي. او هر هغه څوک چې د الله عز وجل د لارې څخه مخ واړوي او د الله عز وجل اطاعت نه کوي هغه ذاکر نه دی، که څه هم شپه په تسبیحاتو او د قرآن مجید په تلاوت تیروي. ای ابن آدمه، دنیا دی په آخرت خرڅه که چې دواړه وګټې، او آخرت دی په دنیا مخرڅوه چې دواړه به بایلوي. که دی خلق د خیر په کارو کې ولیده سیالي ورسره کوه، خو د شر په کارو کې متابعت مکوه. محترم وروره، ابلیس علیه اللعنه که پر بنی آدم په یوه د دغه درو کارو کامیاب سو، نو ابلیس وایي بس زه نور څه نه در څخه غواړم. هغه 3 کارونه دا دي: اول دا چې انسان په خپل ځان غراسي، دوهم دا چې خپل ښه عمل ډیر بولي، دریم دا چې خپل ګناهونه هیر کړي. یو سړی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راغلی، ویل وصیت او نصیحت راته وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل په 3 شیانو سره وصیت درته کوم. اول دا چې په هر حال کې چې یې د الله عز وجل نعمتونه په یاد ولره، دوهم دا په یاد لره په هر حال کې چې یې الله عز وجل په تا خبر دی، او دریم په هر حال کې چې یې مرګ او په قبر ننوتل یادوه. ورونو،
یو چا د حسن بصري رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، ویل ستا د زهد سر او سبب څه دی؟ ورونو د زهد په ترجمه خو پوهیږي. زاهد و هغه چاته ویل کیږي چې د دنیا او دنیوي کاروبار سره قلبي علاقه نه لري، د ژوند مقصد طاعت او عبادت وي. نو د حسن بصري رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وسوه چې ستا د زهد او دنیا سره د نه علاقې سر او سبب څه دی؟ حسن بصري رضی الله تعالی عنه وویل ما ته دا را معلومه سوه چې زما رزق بل څوک نسی اخیستلی، نو د رزق د طرفه مې زړه مطمئن او فارغه سو. او دا را معلومه سوه چې هغه پر ما لازم عمل بل څوک نه کوي، نو په هغه مشغوله سوم. او دا را معلومه سوه چې الله عز وجل همیشه په ما خبر او ما ویني، نو شرم او حیا راته دریږي چې د ګناه کولو په حال کې مې وویني. او دا راته معلومه سوه چې مرګ زما په انتظار کې دی، نو مې د الله عز وجل د لقا دپاره آمادګي ونیول. مسلمان وروره، ما او تا هم دغسې فکر کړی دی چې هغه عالم الغیب رب جل جلاله راته ګوري او ما ویني؟ نو زه څنګه د هغه جل جلاله په حضور دغه ګناه یا عبث کار وکم؟ او څونه چې د دې فانی دنیا د ژوند او معیشت دپاره ځانونه ستړي کوو، آیا په دغه اندازه مو د قبر حساب او کتاب دپاره آمادګي نیولې ده؟ محترمه وروره، الله عز وجل و هر انسان ته په حساب سره معین ساکشل ورکړي دي. کم وخت چې دغه د ساکشلو شمیر و پای ته ورسیږي انسان مري. نو که انسان د عقل او پوهې څخه کار واخلي او دغه په حساب ساوي یا نفس کشل د خیر د ګټلو په لار کې مصرف کړي، نو هغه انسان هم په ژوند او هم پس له مرګه په ګټه کې دی. او که خدای ناکرده د دغه ساکشلو وخت په بدو او بېهوده کارو کې تیر کړي، نو یې ټوله سرمایه ضایع او برباد سوه. دې انسان په خپل عمر سره نه دنیوي ګټه وکړه نه اخروي، بلکې دغه انسان د هغو مجرمانو څخه بلل کیږي چې شیطان پر غالبه سوی دی. د الله جل جلاله ذکر یې ځینې هیر کړی دی، داسې شی یې ځینې جوړ کړی دی چې د دنیا د ژوند څخه بې له ظاهري منظره خوړلو او چښلو په بل شي نه پوهیږي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الروم په 9 نمبر آیات کې فرمایي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون. یعنی دوی د دغه دنیوي ژوند په ظاهري او سطحي شیانو پوهیږي، حال دا چې دوی د آخرت څخه غافل دي. یعنی فقط په دنیوي امور پوهیږي چې کله کښت وکړي او کله یې وریبي، چې شي رانیسي، څنګه یې رانیسي، چیرې او څنګه یې خرڅ کړي، باغ کوټۍ او تعمیر څنګه جوړ کړي. الله عز وجل د دغسې کسانو په باره کې د سورة المرسلات په 46 نمبر آیات کې فرمایي کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. یعنی تاسې خوراک کوئ او د دې فانی دنیا د نعمتو څخه لږ ورځې نفع او خوند واخلي، بېشکه چې تاسې مجرمان او ګناهکاران یاست. او د مجرمانو په باره کې الله عز وجل د سورة مریم په 88 نمبر آیات کې فرمایي ونسوق المجرمین الى جهنم وردا. او شړو به مجرمان د دوزخ و طرف ته د هغه تږو حیواناتو په شان چې اوبو ته ورځغلي. دغه مجرمان به هم دوزخ ته دغسې په تلوار ورشړل کیږي. الله عز وجل مو د دغه حال څخه وساتي. او هر هغه څوک چې خپله سرمایه یعنی عمر په ګټورو شیانو کې نه کې مصرف، هغه خو ګټه ونه کړه بلکې سرمایه هم د لاسه ورکړه. چې دغه خبرې تایید او تاکید په هغه حدیث شریف سره کیږي کوم چې امام مسلم یې روایتوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کل انسان یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. یعنی هر انسان کار او عمل کوي، سعی او کوشش کوي، خپل ځان ستړی کوي، خو په نتیجه کې یا ځان آزاد کی یا یې هلاک کی. همدارنګه په قرآن مجید کې دغسې مضمون ذکر شوی دی چې ایمان او عمل صالح یې تجارت بللی دی. الله عز وجل د سورة الصف په 10 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. یعنی ای مؤمنانو آیا داسې تجارت در وښیم چې تاسې ته د سخت او دردناک عذاب څخه نجات او خلاصون درکوي؟ نو کم وخت چې د انسان د پاره عمر او ژوند سرمایه او راس المال سوه
او انسان په دغه ژوند سره تجارت ګټه او تاوان کوي، نو هوښیار ذکی او عاقل تاجر هغه څوک دی چې دغه تلونکي او فانی عمر د هرې لحظې څخه ګټه او فایده واخلي. دا ځکه چې د دنیا او آخرت د تاوانیانو څخه نسی. یوه قصه ده، وایي یو شیخ د یوه یخي خرڅونکي و دکان ته ورغلی او ویې ویل اوس د دغه یخي خرڅونکي د تجارت په لیدلو سره د سورة العصر په تفسیر او ترجمه پوه سوم. ځکه که دغه یخی خرڅونکی د خپل یخي د خرڅولو څخه غافل سي، ټوله سرمایه یې ویلې کیږي، په اوبو بدلیږي. نو انسان هم که په خپل ژوند کې د الله عز وجل د اطاعت، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیروي او ښه عمل څخه غافل سو، ژوند یې عبث او بېهوده تیر کړي، نو خراب او برباد سو. د الله عز وجل د عذاب او عقاب وړ او لایق وګرځېدی. الله محترم اوروره، فته او دغه بحث به د بیدل علیه الرحمه په دغه بیت سره پای ته ورسوو چې وایي ماتمی امروز دید و نوحی فردا شنید، اشک ما بیدل به هیچ افسانه نشکست و نریخت. یعنی ای هغه څوکه چې په خپل عصر او زمان کې پر خپل شاوخوا مرګونه ولیدل، پرون هغه مړ سو او نن دا مړ سو، اقربا او اشنایان دي یو په بل پسې